السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزیزانو دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. دغه دنیا کې چې الله تعالی موږ تاسو ته ژوند را نصیب کړی دی، د مسایلو سره تړلی ژوند دی. عزیزانو، مسائل، حالات بعضې وخت د فرد په حیثیت سره مخامخ کیږو، بعضې وخت د فامیل په حیثیت ځینې حالات، ځینې مسائل رامنځته کیږي، ځینې داسې حالاتو سره مخامخ کیږو چې د جامعه په حیثیت وي، ځینې دغه نه هم غټ وي. کومه تعجبه خبره هم نه دی. مهم دغه دی عزیزانو، د ویډیو کې مې نظر در سره شریکوو چې داسې حالاتو سره مخامخ شو څنګه ځان وباسو، د حل لاره یې څنګه وي، حل لاره حکیمانه طریقه یې څنګه دی چې د حالاتو نه ځان وباسو. که مو حل لاره نه وي زده، که حکیمانه طریقه مو نه وي زده، صحیح لاره اختیار نه کو، بسې وخت نه خبره وي ژوند د سړي خراب کی، ټول فامیلی ژوند دې خراب شي، ټول ژوند دې په سوچونو او فکرونو کې تیر شي، ځکه چې د مسله سره مخامخ شو خو د وتلو حل راته نه ده معلوم. څنګه ځان ځنې وباسو؟ نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث شریف ده، حضرت عایشه رضی الله عنها نقل کوي د نبی علیه الصلاة والسلام نه. وایي نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک، مزاج مبارک داسې و چې کله به په دوو حالاتونو کې انتخاب د نبی علیه الصلاة والسلام و، دوو صورتونو کې همیشه به نبی علیه الصلاة والسلام هغه آسان طریقه انتخابوه. داسې کارو سره مخامخ کېده چې په یخ کې به انتخاب و چې یو به انتخابوي، نبی علیه الصلاة والسلام همیشه به هغه اسانه طریقه انتخابوه. عمر فاروق رضی الله عنه یو قول دی عزیزانو، وایي وشاري دغه نه ده چې ته په دغه کې تکړه وي چې دا معلوم کې چې شر څه دی او خیر څه دی. وایي وشاري په دغه کې دی چې ته په داسې مسایلو کې ولویږي چې دوه مسایلو کې ولویږي چې دواړه شر وي، په هغه دواړو شرو کې د انتخاب کې چې آسان خیر کوم یو دی. سبحان الله، ډیر حکیمانه خبره یې کړی. امام شفیع رحمه الله تعالی هو به هو دغسې کیسه کوي، دغسې خبره کوي. وایي وشاري عقلمندي په دغه کې نه دی چې ته دغه انتخاب کې چې دا شر ده که خیر دی، نه وایي په دغه کې نه دی. وایي وشاري او عقلمندي په دغه کې دی چې ته په دوو کارونو کې ولویږي چې دواړه شر دی، دواړه غلط دي، خو په د دواړه غلطو کې هغه اسانه طریقه به انتخابوي. دغته وایي د مسایلو نه د وتلو لاره. فکر وکړه چې ته کومه مسایل، ډیر مثالونه دي، ډیرې خبرې دي، خو چې ویډیو وژ نشي دغه د خبره زه هر وخت یو څو خبرې را اخله. ته چې د کوم مسایلو سره زه ورته مخامخ کېږو، اوله مسله دا وګورو چې د دیني دی که دنیاوي. دا ډیر مهم دی. که چیرته دنیاوي وي د دین نم ورکو نه حل کېږي عزیزانو، باید د دنیا په اصول حل کو. دویم دا ډیر مهم دی چې همیشه باید هغه اسانه طریقه، هغه اسانه لاره راواخلو چې خپل منزل ته ورسیږو. موږ مزاج داسې جوړ شوی دی هغه سخته لاره اخلو. یا ځینې وخت داسې وي عزیزانو چې هغه مسله سره زه مخامخ کېږم د فرد په حیثیت، په یخ کې زه دا حق لرم چې زه دغه معلوم کوم، چې زه دغه فیصله وکم چې څه صحیح دی، څه باید ونه کم، څه باید وکم د فرد په حیثیت. لیکن ځینې داسې مسایلو سره موږ تاسو مخامخ کېږو چې د جامعه د فامیل په حیثیت وي. په ایخ کې زه اوس داسې فیصله نشم کړی به همیشه هر وخت چې څه 100% صحیح دی زه وکم، څه 100% غلطه پرېږدم. نه، اوس د ما د انتخاب سره د نورو حقوق، د انسانانو حقوق دی، د فامیل په سطحه کوي د فامیل حقوق دی. که د جامعه په سطحه ځینې مسائل زه حل کوم، اوس د جامعه په سطحه باندې ځینې حقوق د ما سره دی. په یخ کې زه دا مسله دغه رقم حل کوم چې ګورم کوم عملی امکانات دی هغه کوم عملی امکانات نه وي هغه پرېږدم. اسانه طریقه یې دی، خو د حل لاره مو باید زده وي. دوه مثالونه چې ما راټول کړی دی، هغه مثالونه موږ تاسو د ژوند سره تړلي شیان دي چې اروپا او دغه ځایو کې ژوند کوو. کوم اسانه خبره دی، لنډه خبره دی، خو کوم طریقه غلطه وو، کوم نو زده ورته، همیشه به په نه خبره باندې د ټول فامیل ژوند خراب شي. موږ په افغانستان کې په اطرافو په ځینې ځایو کې اوسېدو، په شهرو کې خو بیا هم وو، هېڅ د تولد په ورځ مې یو ښه بیخي پېژانده هم نه چې دا ما یې تولد ورځ ده، دا ما یې سلګیره ورځ دی، په دغه ورځ کې زه پیدا شوی یم، باید یو محفل جوړ کړم، دا موږ پېژنده هم نه. اوس چې د اروپا په دغه ځایو دنیا کې اوسېږو دا شی عام دی،
د دنیوي سیستم سره تړلي شیان دي. دلته چې موږ اولادونه مکتبو ته ځي، په دغه جامعه کې لویږي، د ډیر آسان کار دی چې ما ورته لور و زوی 15 کلن و کلن شي، ما ورته ته کور ته راځي چې نن ما سلګیره دی، سلګیره به مې جوړوي. مشکل دلته وزده پیدا کیږي، ای سړی طرف او پلار طرف وزده ورته ویل کیږي. اکثر وخت موږ افغانانو په دغه مسله کې چې دغه سي بند پاتې وي، د په اسلام کې حرام دی، د ګناه دی، د کفر دی، د غلط کار دی. ځان نه پوښتنه وکول د اسلامي نام دخته ورکه د اسلام سره څه اړه تړاو لري، په کومه معنا دی دا نوم ورکه چې د اسلامي دی، د حرام دی او د ګناه دی. لور زوی درنه غواړي، ته ورته کوي نه چې د حرام دی، د غلط دی. عزیزانو د اسلام سره هیڅ سروکار دغه مسله نشته. د ما ته دنیوي مسائل دي، دغه لمنځل په یو صحیح طریقه، په یو چې خپل فامیل سره راټولیږي، خپل اولادونه راټولیږي، صله رحمي هم کیږي، دغه مسلې نه د وتلو لاره هم دی لمنځل کیږي، هم ما ته اولاد په دغه باندې خوشحالیږي، هم مسله نه ووتلو حل لاره مو ورته پیدا کړه. په هغه ځای کې مشکل په دغه کې وي که زه ته دغه دیني اړخ ورکو، ځینې وخت دغه نه خبره د ټول فامیل ژوند خرابوي. عزیزانو زه نه وایم، زه څوک نه تشویقوم چې د لوکال ونیسي یا د خلک دعوت کې بې ځایه مصرفونه کې نه، لیکن دغه شی ما ته اولاد دلته په دغه ماحول کې غواړي رانه، او د ایس په دغه کې بد نه دی چې په یوه صحیح طریقه ولمنځل شي. ایس بد کار نه دی، ایس ګناه نه دی، د اسلام سره ایس تړاو نه لري. خپل فامیل راټولیږي، واړه وړکي په دغه خوشحالیږي. په دغه ویډیو کې ټول نه مهم شی چې زه در سره شریک کوم دغه دی چې دغه مسلې نه هم ووتې، کنه ټول عمر به دغه مسله کې به بند پاتې وي. یو بل شی در سره شریک کوم چې موږ تاسو ژوند کې دغه شی بار بار مخته راځي. موږ تاسو اروپایي دنیا کې چار ځای کې وو انتخابات دی، ووټونه دي. دلته زه ته حق لرو چې خپل رایه ورکو، خپل رئیس جمهور وټاکو. د انسانانو د رایو په اصول باندې راځي، رئیس جمهور کیږي، پارلمان ته ځي، په پارلمان کې حقوق کیږي چې دغه فیصله وشو، دا حقوق دی، دغه دی. عزیزانو چې په دغه دنیا کې اوسېږي، ما ته دینی حقوق حفاظت شته الحمدلله، موږ تاسو انساني حقوق شته الحمدلله، موږ تاسو د مهاجرینو حقوق شته. چې کله د انتخابات وخت راشي، په ځای د چې انتخاباتو ته لاړ شو، بیا دغه مسله موږ تاسو ته مخته راځي چې ووټ په اسلام کې نشته، ووټ ورکول حرام دی، غلط کار دی، د غلط نظریه دی. هر چا چې دغه شی په موږ کې عام کړی دی، دا مهم نه دی چې چا ویلی، دا مهم دی چې د په اسلام کې هم داسې دی چې موږ اورېدلی نه. عزیزانو د ما د رای حق دی، په ما باندې چې څوک رئیس جمهور کیږي، په دغه اصولو باندې جمهور کیږي چې زه اختاغه لاړ شم رایه ورکم، زه دغه انتخاب کوم چې ته ما رئیس جمهور وي. تر هغه وخته پورې چې ما رایه نه وي صندوق کې اچولی، هغه ما ته صندوق نه وي شي چې زه رایه ورکم، هغه ما رئیس جمهور کیدی نشي. نو مثال دغه مسله سره زه ته چې مخامخ شو، باید د خپل د دین حقوق لپاره رای ورکو، باید د خپل د مهاجرینو، باید د خپل انساني حقوق لپاره رای ورکو. په یو وطن کې داسې و ګوندوي، اته ګوندوي، لس ګوندوي، دوه ګونده اسلام نه غواړي، دوه ګونده ما ته حجاب په حجاب باندې پابندي لګوي، دوه درې ګونده داسې وي ما ته چې پارلمان ته راشي ما ته په جمعتونو پابندي لګوي. به ما ته سره یو انتخابي راځي مظاهره وکړو، ګټه څه لري؟ ایس ګټه نه لري. اوس چې د انتخاباتو وخت وی راشي، یو فیسبوک کې لیکي چې دوی ته څوک رایه ورکړي کافر شه، کفر وکړه، بلې ورسره لیکي چې شرک وکړه، بلې وایي نه ګناه کفر او شرک نه دی خو ګناه دی. مسله سره زه ورته مخامخ شو، د حل لاره مو نه ورته پیدا، خپل حقوق مو په خپله یې لاسه ورکړه. داسې نه دی عزیزانو. دغه مسله نه چې وتل حکیمانه طریقه دغه دی، باید خلق تشویق کو چې ما وته دلته اسلامي قانون ساتل دی، یوه طریقه دی د رایه سره تړلی دی، باید رایه صندوقو ته لاړ شو رایه ورکو. سبا چې دوی پابندي په حجاب، په جومات، په نورو حقوق لګوي، نن ښه دی چې دا حکیمانه طریقه اختیار کو چې رایه ورکو. په ژوند کې د دوه مثالونه ما درته بیان کړه چې ما وته د زندگی سره تړلی دی. هر مسله چې ما وته ته مخامخ کېږي ورسره، اول مسله ته هر شي ته د اسلام نوم مه ورکوه،
وګوره هغه دنیاوي مسله ده که دینی وو په دین کې به حل لاره ګورو، که دنیاوي وو دنیا په اصول کې به عزیزانو حل لاره ګورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.